یو څوک یوه ورځ په ډېر بد حالت کې را سره اشنا شو چې منډې راولې او ورته پوښتنه رانه کوله چې ته پښتون یې؟ ما ویل هو پښتون یم، لاس یې راکړه او بښنه غواړم او ډېر مجبور یم، دا کار به خدای کوي او ته به یې کوې. خو چونکې هغه ښار داسې و چې زه هم پکې میلمه وم، لاړو یو ځای ته مو بوته، جامې مامې بدلې کړې او سړی یو ځای هم ډوډۍ وخوړه، خو اشنا شو. که درته ووایم چې ډېر کلونه راته به او پروت به و هفتې هفتې او دا شی مې په کار دی او دا شی مې په کار دی، خو دغه چالاکیانې ډېرې زده وې. نو ما ویل زه خو ملګری دی او قسم به یې خوړی چې په منځونو راغلی یم او زما مخکې به منځونه او تسبیح به په لاس کې وي. بیا خو دغه 1000 او 2000 او دا ډېرې ووالې. په اخره کې یو څه ډېره مطالبه وکړه، نو ما ویل په خدای که راسره یي، یعنې ډېر ورته خفه هم شوم که وای ورکړي به مې وای. مخامخ راته یي وایي په ژوند کې ما ډېره لویه تېروتنه کړې چې د تا سره اشنا شوی یم، که د بل چا سره اشنا وی اوس په لکونه روپۍ هم راکړې وی. نو ځوانانو داسې خلکو ته متوجه اوسئ چې د خولې نه ډېر چالاک وي، ډېر تیز وي، ډېر صفت ته کوي او درته وایي سر مې درنه قربان دی. او په اخره کې بیا انسان خفه په دې باندې نه چې ولې دا سړی د لاسه لاړ، خفه په دې باندې چې خدایه په ژوند کې خو هېڅ نه دي کړي، خو تل به چې لاس په بند و منډه به یې راکوله، خو چې اوس داسې غټه مطالبه کوي او زما د وس نه ده، نو اوس بیا وایي چې ډېره غټه تېروتنه مې کړې چې ته ما پېژندلی. نو متوجه اوسئ په ژوند کې داسې پېښې کېږي.